ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسې سره جنګیږي خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي. هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده. او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګیږئ. خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تاسې له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخوري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې دې د حج په دوران کې او روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنګ جګړه صادره نشي او تاسې چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. او کله حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ. الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ
چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي، که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ، نو ښه وپوهېږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي، او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي، هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان، بیا چې دې وضع دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه، تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی، د الله چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار، خپلوانو یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی. کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ وایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیلهمند وي او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. پوښتنه کوي د شرابو او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده. که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمانه وینځه له آزادې مشرکې نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسې هغه ډیره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي.
بیا چې کله هغوی پاکی شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلق خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي.